زمونږ د سرونو سودا کیږي یو بادار نه لرو یتیمان ورځ په ورځ زیاتیږي کوم غمخوار نه لرو په مونږ دوهمه کربلا وي خپل پردي خریدار سوداګري وي د سرونو بل بازار نه لرو سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنل شم شینوار یم او دا مهال په کراچۍ کې مشته ډېر تکړه مشر او ښایسته شاعر ادیب او لیکوال چې څه د تعریف محتاج نه دی ورسره میلمه یو حاجي جیلاني ترابي صاحب سره خوشحاله یو په خپل پروګرام کې ورته خیرخلاص وایو هرکلی ورته وایو چونکې د تعارف محتاج نه ده خو بیا هم رسمن چې کوم زموږ طریقې کار دی کتونکو دپاره نو هغه نه به د هغوی پېژندلو پوښتو بیا به ورسره نورې هلې ځلې خبرې هم کوو حاجي جیلاني صاحب او ترابي صاحب هرکلی درته وایم خوشحاله یو چې تاسو سره ناست یو خپله پېژندلو را سره شریکه کوي ډېره مننه خپلوار سره کتونکو مینهوالو ته د خپل ځان تعارف کوم خو د هر څه دمخه زه ترابي د محترم شمس تا او د محترم دانش جان ورور د زړه تله هرکلی کوم چې زما غریب خانې ته هم تشریف راوړو او زه عاجز یم د ادبیانو په قطار کې شمار کړم شمس ورور او دانش د تعریف محتاج نه دي وخت په وخت یې د پښتني ټولنې خدمت کړی او کوي نوي نسل ته نوي اوبه ورکوي داسې ځوانان دي الله سبحانه وتعالی په ټولنه کې نور هم پیدا کړي چې دا زموږ لوېدلې ټولنه پښتو ودرېږي زه تعلق د برید پښتونخوا سره لرم کور مې په شانفه مرده کلا کې ده او 2-5 کاله مې په کراچۍ کې تېر کړي دي او زیات ژوند مې خپل ځاني په سعودي عرب او داسې هم وخت په اردن او سوریه او ترکیې کې تېر کړی بس د ژوند سفر دا د کراچۍ کې ناست یم دې ته شپې نه لرو دا د ما تعارف و مننه یو کلام به تاسو نه اورو کتونکو سره بیا به درسره نورې خوندورې خبرې جاري ساتو راځم یو څو د پنځ شعرونه درته ویم انشاءالله د هغه نه بعد به یو نظم درته ډالۍ کړم له داسې زخم د خدای ساته چې طبیب نه لري له داسې زخم د خدای ساته چې طبیب نه لري د ډېر دولت په څه فایده وي که پنجیب نه لري ونه د ځان دپاره نه بل ته ثمر جوړوي ونه د ځان دپاره نه بل ته ثمر جوړوي که هر څوک دا فکر لري ځان به بهتر جوړوي چې د ګلونو خیال لري د ازغو خیال به ساتي چې د ګلونو خیال لري د ازغو خیال به ساتي که عزت ځان ته ورکوي د زړګي حال به ساتي میړه هغه وي چې دی وشکې په خندا راولي میړه هغه وي چې دی وشکې په خندا راولي د خپل ټبر دپاره څه ناڅه رڼا راولي ګلدان کې هغه ګلان کښېږده چې خوشبو ولري ګلدان کې هغه ګلان کښېږده چې خوشبو ولري چې وروستني یې یادوي ښه په مودو ولري دولت ګټلو د دنیا کې څه هنر نه وي دولت ګټلو د دنیا کې څه هنر نه وي که د چا زړه چا وګاټه ترېنه بهتر نه وي تر ټولو زیاته خزانه خو په انسان کې وي تر ټولو زیاته خزانه خو په انسان کې وي لباس یې مه ګوره دننه په ګریوان کې وي راځم منظم ته تاسې په اجازه تا د درد خبره وکړئ دردي نظم به درته ووایم چې ما په د وروستۍ ټولګه عبرت کتاب کې موجود ده بېسوده مطلب بې ګټې د ورور غوښو کسابان مې په کار نه دي د ورور غوښو کسابان مې په کار نه دي خود غرضه سرداران مې په کار نه دي چې لستوڼی راکوي لاس رانه بچ کړي چې لستوڼی راکوي لاس رانه بچ کړي دوکهبازه دلداران مې په کار نه دي چې جومات کې په سجده بهر کې غل وي چې جومات کې په سجده بهر کې غل وي دعویدار هسې صوفیان مې په کار نه دي چې له رنګه ښایسته وي بوی ترې نه دي چې له رنګه ښایسته وي بوی ترې نه دي د
د همه بوستان ګلان مې په کار نه دي چې ثمر مخته پراته خوند رنګې نه وي چې ثمر مخته پراته خوند رنګې نه وي درس باغونه د دهقان مې په کار نه دي چې د خپل او د پردي تمه ترې نه شي چې د خپل او د پردي تمه ترې نه شي تورابي هسې بچان مې په کار نه دي خوشحاله یم مشره ویاړ که ستاسو سره په دغه ناستې الله دغه ښه ساعتونه ستاسو موږ سره ډېر عمر لري تاسو دغه کتابونه مخې ته پراته دي څومره لیک لوست مو کړی څومره مجموعې مو راوړي یادونو کې را سره څومره ډالۍ به پاتې وي ستاسو نو سمس وروره حقیقت سره ووایو ما چې شاید ملا تړلې ده ښه پولیس کاله مو وتلي مخکې مې هم شوق ډېر لاره زه ډېر وړوکی ما خیال د څلورم جومات کې وم چې ما سرمالین ته وویلي دا د معلمانو مشر ته چې زه به یو مقاله ووایم بیا نو یو جسم ورځ به مقاله مې چې وویله یا 1500 روپۍ کې هو 1500 روپۍ ډېر غټ شی و انعام یې مې راکړ نو هغه د مقالې اوس یو بند راته یاده ما په یو وخت کې لیکلی و مالپور ته ما په هغه وخت کې وروست ختلی و شپنرۍ ته مالپور ته شه پښتونه لا تر څو بجې حیرانه وختل په ذاته په راکټ کې انسانان نو دا سره مې ډېر بندونه لیکلي نو شاعري ته چې ما ملا تړلې ده ما اولنی کتاب دا د انسانیت کتاب ده انسانیت په نوم انسانیت ما چاپ کړی دویم کتاب د ما په نوم دی پاتې کاروان او دا دریم کتاب لمونځ په پښتو ترجمه ده خپل مې دې سره ډېر زیار ایستلی ده په دې کې د نارینه او د ښځینه بلکې تصویرونه موجود دي بلکې له مدرسو مې اجازه اخیستې ده چې دا ټول پکې شته دا شیان ترابي صاحب دا د شاعرۍ کتاب دی که دا نور معلوماتي ده دا په دې کې شعر شاعري ډېره کمه ده خو هغه دیني ده باقي د دې د لمانځه فضایل مسایل څلوېښت حدیث مبارک 40 مسنون دعاګانې یو کم د الله سبحانه وتعالی نومونه دي هغو ورد او خواص دا په دې کې او اخري ټولګه د ما دا د عبرت کتاب او دوه نور اوس را روان دي یو د شاعري ده یو د حقوق العباد ده نور خو که ما ته خدای ژوند راکړي چاپ به شي که نه په نیمه کې به پاتې الله تاسو ژوند لري موږ به درسره خوشحاله یو ډېر زیات چې تاسو دومره هڅه کړې دومره یو بل ښایسته غوندې کلام به غواړو چې راسره شریک کړئ یو کلام به درسره شریک کړم خو دا به لږ وخت راکړي واخلي ارشاد باید جی بالکل دا د دې د عبرت کتاب کې ما یو دا کلام کړی لیکلی مې ده یادګار صحیح ځلان د خپل تاریخ ژوندی په فلسفه کې ساتم ځلان د خپل تاریخ ژوندی په فلسفه کې ساتم د غیرت نښه په کږه لوړه شمله کې ساتم د تورو غرونو په لمنو کې خوشحاله ژوندون د تورو غرونو په لمنو کې خوشحاله ژوندون ځان له جګنو شان ترڼه په توره شپه کې ساتم نشته د خاورو په کوڅو کې د عقیدې خاوندان نشته د خاورو په کوڅو کې د عقیدې خاوندان قانون د ځمکې او اسمان په یوه حجره کې ساتم خیال به اخلي قدمونه د پښتو وطن ده خیال به اخلي قدمونه د پښتو وطن ده دلته د خپل پردي هر پل په نشانه کې ساتم ځانګړی شان اعزاز له درستې نړۍ زیات چې لرم ځانګړی شان اعزاز له درستې نړۍ زیات چې لرم تور سره خپلې همیشه حیا پرده کې ساتم یوه پښتنه پیغله په پټ مخ پر دنیا ته وایي یوه پښتنه پیغله په پټ مخ پر دنیا ته وایي همه خوندونه د چارګل په یو بره کې ساتم کمر بسته تیار ځوانان په هر زمان لرمه کمر بسته تیار ځوانان په هر زمان لرمه د میوند باغ به ملالۍ ته په توپه کې ساتم د پښتونخوا د سردرو د تورو غرونو زلمی د پښتونخوا د سردرو د تورو غرونو زلمی عزم پوخته لوړ د اسمان په کناره کې ساتم که څوک په خپل جنت ځان وژني زه له وخته قربان که څوک په خپل جنت ځان وژني زه له وخته قربان
یو موټی خاوره بې د سترګو په کاسه کې ساتم موږ همیشه د وخت فرعون ته سبق ښودلی موږ همیشه د وخت فرعون ته سبق ښودلی زاړه یادونه یې ښکاره هره شیله کې ساتم که د منصور شانې په دار شم انکاري به نه شم که د منصور شانې په دار شم دني جانه انکاري به نه شم ناره په حق به د پښتون کار کام غرغره کې ساتم ناره په حق به د پښتون کام غرغره کې ساتم که اسرافیل په یو پوټي هسې دنیا کړه ورانه که اسرائیل په یو پوټي هسې دنیا کړه ورانه کرشه جاگیر به د خپل روح په هنداره کې ساتم ډېر توپانونه سیلابونه مې سینې زغملي ډېر توپانونه سیلابونه مې سینې زغملي تورابې خپل له درد د ډک زړه پنجره کې ساتم تورابې خپل له درد د ډک زړه پنجره کې ساتم مننه کتونکو جلالي ترابي صاحب راسره ناست دی یقینا ما ډېرې مرکې کړي خو شاعرانو سره داسې شاعر په انفرادي ډول زه یادونه کوم چې د شاعرۍ کتابونو سره سره نور هم لیک لوست کړی یو بالکل عالم هغه کردار یقینا حقوق العباد کتاب راځي هغې کې به هم د معاشرې هغه اړخونه جوت وي کومې چې موږ سره نن سبا په معاشره کې چاپېرچل کې دغه حالات دي مشره زیاتره کم شاعران لوستلي دي تاسو د افغانستان د برکور سیمې یا زموږ دلته په پاکستان کې داسې خبرې شاعر چې تاسو خوښ وي شمس باید صاحب قدر ته وایم وګړي مې د رحمان بابا کتابونه لوستي دي چې کله زه دې میدان ته راووتم بیا ما دا سوچ وکړ چې که زموږ شاعرانو کتابونه د ټولو شاعرانو شعرونه خوند راکوي که هر څرنګه لیک کوي خو بیا هم څه خو لیکي مګر ما د شاعر کتاب بیا نه دا خسته یو نیل ونه ولي په دې چې کېدلی شي زما چې کومه زیاتی وشي یا نقد را جوړ شي او د هغه په څنګ کې یو شعر را جوړ شي الحمدلله درې جوړو په دې شعرو دي د مانده دا یو را روان دی شعري کتاب ما د بل شاعر په څنګ کې یا د هغه سره برابر غزل نه جوړه کړې شاعري او خپل تخلیق څه مې زده یې او خدای راکوي ډېر ترابي صاحب چې نن سبا دور کې کوم زموږ په معاشره کې شاعران دي د نشت برابر پاتې شو د سوشل میډیا دغه دور د ټولنیزو رسنیو دومره مخ په وړاندې راغلی چې زموږ کام زموږ ملت خاص تر پښتانه په ځان کې بوخت کړل څه وایي چې شاعران په کم مقام پراته دي او شاعرانو ته څه کردار پکار دی ګوره چې د شاعرانو دا کردار پکار دی چې موږ پښتنو کې ډېر ښایسته شاعران شته خو صرف د موږ چې شاعران په مخ نشي تللی یا د موږ ټولنه په مخ نشي تللی د موږ ټوله بې سوادي ده موږ مثلا شاعر به پوه یا به هغه پنځه کتابونه لوستي یا به لوستلی شي خو دا درته وایم چې په سلو کې په 200 کې یو پښتون نشي لوستی لیک لوستي کمزوری ده نو د دنیا له حاله په دې نه خبره ده چې کله زه خو داسې ویم دا د مال سیج ده پښتون کام ده چې مړی دې نه خوري په نیمه خېټه دې ځان وساتي خو بچو باندې د علم وکړه بې علمه هېڅوک هم دومره مقام ته نشي نه رسېدلی نه رسېدلی شي ښایسته غوندې کلام را سره بل شریک کوي بیا به ستاسو پیغام واورو او بیا ستاسو دغه وخت مننه هم کوو وخت مو ډېر قیمتي راکړی ګوره خیال به کوې د اباسین غاړو زمری یم ګوره خیال به کوې د اباسین غاړو زمری یم ګوره خیال به کوې خدای پیدا کړی توریالی یم ګوره خیال به کوې په پولادي شیدو اوبو باندې ستر شوی یم په پولادي شیدو اوبو باندې ستر شوی یم د پښتني خټې بچی یم ګوره خیال به کوې تاریخ مې ډک له اتلانو پر دنیا لیدلی تاریخ مې ډک له اتلانو پر دنیا لیدلی لر بر یورونه افغانه یم ګوره خیال به کوې په خپله خاوره واکمني دې بل چا کله پرېږدم په خپله خاوره واکمني دې بل چا کله پرېږدم د هندوکش د غرو زمری یم ګوره خیال به کوې په چپ نظر چې چا کتلې تختولي مې دي ګنجانه دغسې ده که نه په چپ نظر چې چا کتلې تختولي مې دي د ابدالي بابا لمسی یم ګوره خیال به کوې په چپ نظر چې چا کتلې تختولي مې دي
خوبه د ابدالي بابا لمسی یم ګوره خیال به کوې نه شاته شوی نه مې خیال شته نه بې وویني څوک نه شاته شوی نه مې خیال شته نه بې وویني څوک په هر میدان کې مېړنی یم ګوره خیال به کوې د پتنګ شان مې له پلرو نیکو میراث کې پاتې د پتنګ شان مې له پلرو نیکو میراث کې پاتې هسې سرتېرو چې وړومبی یم ګوره خیال به کوې نه د چا لاس را رسېدلي نه بې ورسېږي نه د چا لاس را رسېدلي نه بې ورسېږي د اژدها د خولې زمری یم ګوره خیال به کوې پوخته یقین پوخته ایمان پوخته همت لرم پوخته یقین پوخته ایمان پوخته همت لرم د هر ظالم اجل مرګی یم ګوره خیال به کوې زه په انګار کې لوغړېدلی پیدا شوی زه په انګار کې لوغړېدلی پیدا شوی یم اوچت لمبونه تور لږی یم ګوره خیال به کوې زه په انګار کې لوغړېدلی پیدا شوی یم اوچت لمبونه تور لږی یم ګوره خیال به کوې که د دنیا به رازمونه د ګلونو باغ شي که د دنیا به رازمونه د ګلونو باغ شي زه په اشیا کې کشماله یم ګوره خیال به کوې د اباسین چپوتناس تازه زخمونه وینم د اباسین چپوتناس تازه زخمونه وینم تورابې ټول سره یم ګوره خیال به کوې کتم کو ډېره زیاته مننه یقینا دغه درد هم سترګو کې غمازي کوي او مشر یقینا زړه دردېدلی وي چونکې د ژوند زیاتره حصه د خپل وطن د خپلې خاورې نه لرې هغه پښتو هغه په وینه کې موجود غیرت حیا زموږ هغه پښتو شان سره تړلي زموږ شملې الله دې ښاد او آباد لري پښتانه چې چېرته وي ښاد او آباد دي وي مشر اخره کې را سره دغه غمزپلي انداز کې یو پښتون قام ولس تاسو دغه فکر تاسو دغه درد په شیشه باندې پښتون قام ویني یقینا تاسو دغه درد نه ډک دغه ماحول د مختصر شان پیغام پښتنو دپاره زموږ نوي نسل دپاره شریک کوي چې کم از کم پښتانه بچي راویښ شي او خپل شان وپېژني مخکې څرنګه چې ما مخکې دا خبره وکړه چې بې له علمه نه منظر ته څوک نه رسېدلي دي هم نه رسېږي ټوله دنیا ورسېدلي پښتون قام ډېر وروسته پاتې ده ورونو لکه ما چې مخکې وویل چې په دولت ګټلې دنیا کې څه هنر نه وي دولت مهمه نه ده علم روشني ده بې علمه انسان نه په دې دنیا خوشحاله کېدلی شي نه په آخرت آخرت کې به د علم والا خوشحاله د علم والا یعنی د علم والا لوړ مقام ته رسېدلی شي موږ پښتون کوم چې دومره وروسته پاتې ده صرف او صرف دا د تعلیم وجه ده نو زما له طرفه دا پیغام ده چې ډوډۍ مه خورئ خو په بچو باندې علم وکړئ په موږ خو سوتې ده چې په دې بچو داسې تېره نه شي او د بل محتاج نه وي د غلامي ژوند نه کوي موږ ټول موږ په غلامي کې خپلو نورو وطنونو تېر کړو دا مو راته خوشحال کامیاب ده سلام علیکم ملګرو دا ترابي صاحب ډېر ښایسته پیغام یې راسره شریک کړو په اخره کې زما دغه یو خبره چې که پښتون قام ولس بقا غواړي په خپلو بچو د تعلیم وکړي روان وخت کې د خپل بچو دومره خیال وساتئ چې سوشل میډیا دغه چې څومره دی دا خیر دی قوي دی پښتو پکې ژوندی وساتئ راسره ډېر ښایسته تکړه ملګري شاه زلمي ناست زموږ د لوی کور افغانستان میلمانه وو راسره زه کوربه شمشینوار راسره خپل همکار دانش اپریدي د خپل ګران مشر ترابي صاحب سره د ټولو کتونکو نه اجازت غواړو ډېر ژر به راځو د بلې مرکې سره د خپلو ځانونو خیال وساتئ زموږ دغه پاڼه سره شیر کړئ زموږ دغه مرکه مخ په وړاندې بوځئ چې زموږ دغه پیغام روان ولس ته ورسي د الله په امان